پروګرام خو ډېر خوندور و، ډېر ښه پروګرام و، ځکه چې پکې د لر او بر ټول پښتانه پکې رایوځای وو، د مختلفو ګوندونو خلک پکې وو او ځوانان زاړه ټول خلک پکې وو. نو زما په خیال ډېر خوندور و، ډېر زما پکې دغه شی ډېر خوښ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم شفیع الله احمد، زه لوګر ولایت او فلحال د UK د برمنګم اوسېدونکی یم که نه. نو پروګرام ډېر ښه پروګرام و، لکه توقع نه هم زیات ډېر ښه پروګرام وخېتو که نه، لکه څومره موږ توقع وه د هغې نه هم ښه پروګرام و که نه، او ډېر ښایسته شعرونه او هغه و پکې. او بل دا ډېر ښه هغې و که نه چې د خپل پښتونخوا لکه خپل افغانستان د خپل ملک په باره کې موږ ته نور معلومات کې اضافه وسوه. ډېر ښه پروګرام و، ډېر د خوښ پروګرام. مخکې له دې نه ټولو مېلمنو ته، وړو زړو ځوانانو ته خپله ډېر سلامونه وایم. په دې پروګرام کې ډېر خبرې وسولې د پښتونخوا باره کې، پورته د افغانستان باره کې، د ټولو پښتنو د یو ځای کولو ډېرې خبرې وسولې، ټولې مې خوښې سولې. په خاص طور ډېره خبرې چې هغه د ما خوښې سولې دا وې چې دوی د موږ د راتلونکي نسل باره کې د درسونو باره کې خبرې وکړلې، ځکه چې اوس زه ډېر ملګري لرم دلته په خپل مکتب کې، هغوی ته خپل پښتو خط نه ورځي، خپل پښتو ویلی نه شي، خپله لیکلی نه شي. نو دلته په دې PSTP سیده دا کومه PSTP سیده دا پارټي د موږ دې لپاره مدد راته کولی شي چې موږ خپل مورنۍ ژبه زده کړو او لیکنه او وینا ټول هر شی دا زده کړو، او د خپل افغانستان تاریخ باید یاد ولرو. ډېر افغانان دي چاته چې خپل تاریخ نه ده زده تر اوسه پورې، نو باید موږ ته دا پکار ده چې دا پارټي جوین وکړو او دې نه ډېر هر شی حاصل کېږي. باید موږ خپل څه چې دوی راته وایي موږ باید هغه حاصل کړو. زه ډېر خوشحاله شوم دا جشن ډېر ښه په ارام سره وشو. زما نوم ظاهر خان احمدزی دی، د افغانستان د لوګر ولایت نه زما تعلق دی، او دلته زه تقریبا د 4 کلونو په دې انګلستان کې پاتې کېږم. او دا پروګرام باره کې مطلب دلته زما خپل د PSTP پارټي سره زما تعلق دی، او مطلب دلته دا پروګرام چې وشو د پښتونخوا د جشن باره کې د نوم تبدیلېدو باره کې، نو هغه ما خپل سټاف کار پکې وکړ، نور هم ځوانان پکې ډېر خالقان وو پکې، نو ډېر ښه پروګرام وشو، موږ ډېر خوشحاله یو. پروګرام خو ډېر اعلی و او داسې پروګرامونه پکار دي چې نور هم کېږي. او هره یو خبره ښه وه د سټارټ نه چې کوم طریقې سره پرزنټیشن شوی دی، بیا د هغې نه پس چې کوم دی د میوزیک دا پروګرام یې لا ښه او پکار دي چې دا موږ نور سیوا کوو او امپروو کړو او انشاءالله کوو به. ټول نه مخکې خو ټولو وروڼو ته السلام علیکم، کتلو والو ته اورېدلو والو ته د دې ټولو نه ښایسته پروګرام لومبی خو ستاسو دوره لرې نه راتلل د مېلمنو، او بیا د یو کس خپل جدا جدا تقریر، خپل د خیالات د پښتونخوا اظهار، او بیا ورپسې میوزیک چې کوم و میوزیک بیا خپل یو خوند و چې هغه هم ډېر خلکو انجوای کړه. او بیا که ټولو نه رښتیا تپوس کې د پښتنو دا غونډه چې دا زموږ په تاریخ کې دلته کې دا یو دویم ځل دی، 2 ځله مخکې شوی ده او دا درېیم ځل دی، او ډېره ښایسته غونډه وه، ډېر ښې خلکو د خیره سره داسې غونډې ډېرې کمې کېږي. او ډېره مننه دا پروګرام ډېر ښایسته پروګرام و، د لر او بر پښتانه دلته یو ځای شوي وو. موږ په ډېر خوشحاله وو پې باندې، ځکه دا خو پروګرام 2-3 اړخه درلود. یو اړخ دا و چې دا د پښتونخوا خوشحالي چې نوم شوی په دې نوم خوشحالۍ باندې کوله، او بل د پښتنو مسلې ویلې د افغانستان کې پاکستان کې ټول پښتنو مسایل چې دې باندې موږ ډېر خوشحاله وو. آینده کې داسې پروګرامونه غواړو، چا چې دا کړی خدای دې خیر ورکړي، موږ ډېره مننه یې نه کوو. السلام علیکم وروره. سلام. د دې پروګرام په هکله ستاسو نظر څه دی وروره؟ ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام و، ادبي پروګرام و، ډېرې ښې خبرې خلکو وکړې، پویه خلک راغلي او دغسې پروګرامونه باید همیشه وشي. داسې ښایسته پروګرام او ماشاءالله ډېر په امن او ښه سره تېر شو. پروګرام کې ډېر زیات څه شی خوښ شو؟ خپله خو زه د خلکو د خبرو سره شوق لرم چې پویه خلک ښې خبرې وکړي او خلکو ته ښه نصیحتونه او ښه خبرې وکړي، دغه زما خوښېږي. سلامونه وروره. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ او ښه راغلی. د دې پروګرام په هکله ستاسو نظر څه دی؟ وروره دا پروګرام خو په اصل کې زما په فکر باندې په برمنګم کې او یا کېدای شي په ټوله برطانیه کې داسې اولنی پروګرام چې هغې کې د کرښې اخوا او دې خوا دواړه پښتانه یو ځای راټول شوي. نو داسې پروګرامونه خو د پښتنو خصوصا د افغانانو او د پښتنو لپاره ډېر زیات ضرور دي، ځکه چې په دې کې د ټولو همغږي یو بل ته معلومیږي او همدغه خبره ده چې بیا د خپله د پښتون قوم د کامیابۍ سبب ګرځي.
مونږ خو ډېر زیات په دې خوشحاله شو چې اولین ځل دی د انګلستان په دې ښار کې چې دا د انګلستان دوهم غټ ښار دی د لندن نه وروسته داسې تعداد باندې پښتانه نه دي راغونډ شوي. نو دا د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي د بیرغ لاندې چې پښتانه نن دومره زیات د هر ځینه د کوزي پښتونخوا د بري پښتونخوا نه او د دې د نامه په جشن په مناسبات باندې د نن راغونډ شو چې په دې نوم باندې ډېرو مشرانو ډېره زیاته قرباني ورکړې او دغه نوم یې اوس واغسته. موږ په دې باندې خوشحاله وو چې ډېر زیات تعداد پښتانه د هر ځینه پکې راغلي او په دې کې سیاسي مشران او اجتماعي مشران مختلف تاجران ټول راغلي وو. سلامونه ټولو ته ټولو میلمنو ته خاص طور سره د جرمني نه راغلي میلمنو ته خاص طور سره په دې پروګرام کې چې کوم خلک شامل شوي دي هغې ټولو خلکو ته زما له طرف نه عمړی خبره د پښتونخوا مبارکي ده. دغه زمونږ د کامیابۍ یو عمړی پوړی وه او د دې نه علاوه مونږ به دا کوشش او دغه کوو چې یاره مونږ د خپلې خاوره باندې خپل واک او اختیار زمونږ خپل شي چې دغه خلک په دې چوکاټ کې کم راغونډ دی چې دغه ټول خدای پاک کامیاب کړي او زما له طرف نه د ټولو ته ډېره مبارکي او ډېره مننه د دوی د راتلو. زمونږ خو چې کم دی په سیاسي دغه باندې خبرې وکړې نو هغه زموږ ډېرې خوښه شوې او انشاءالله چې مخې ته به ښې چلي او د پروګرامونه به انشاءالله چې مخې ته نورم په دغه باندې زیات امید لرم چې نور به م غټېږي او دا نور ملګري به هم مونږ سره پکې مدد کوي او د نورو دا ګوندونو چې کم ملګري دي دوی هم اتفاق لري چې مونږ سره پکې راشي او انشاءالله چې مخې ته به ښه کېږي. السلام علیکم. یو سلام ټولو وروڼو ته ټولو پښتنو ته. بل دې پاټه کې زما دا خوښ شو چې لکه ټول پښتانه یو ځای راجمع شو یو ځای که هغه د پښتونخوا یو که هغه د نیشنل یو خو چې یو ځای شو یو ځای خپل دغه کو او خپل اواز اوچت کو د پښتنو ښېګړې دغه مثل کې زه خو لږ ناوخته راغلم هغه سپیچز مې دومره وانه اورېدل خو پروګرام ډېر مزیدار و او انشاءالله زمونږ د دوی د ټولو مرام یو ده چې پښتانه رایوځای شي او پښتون لاندې پاتې نه شي او زمونږ د دوی ټولو مرام یو دی.